जब अफ्रीकी पतास स्वरेगा माँ یا कैसे الله कंफर्म नहीं لاس جګ کوي یا الله څوک چې لیپونه راځي او کمې جینکې خدای ټولې د قسم مړې کړي امین یا الله چې هر هغه جینۍ د خپل کور عزت لیلام کوي خدای ته مرداره کړي امین اول ورته خدای د نیکې هدایت کې کنه کېږي خدای په لوی غضب اخته کړي چې هغه دنیا کې یوې جینۍ ویډیو کال زنګ والے وې نظام امراله کا برو بس لابي برو زه هغه یوې جینۍ د هغه زنه یا لایف کړې وې او یا ویډیو کال زنګ والے وې دی دنیا ته خلکو ته خودلې وې چې په دې دنیا د جنکو د سیاست دی یا د لکانو جنۍ په کور خخکاری یا په ګور خخکاری انجینر هغه جنۍ چې د خپل لنګ او ناموس او د عزت پام وساتي زه تاسو ته وسم د قلاري دغه جنۍ د مينو وادر د خپل سترګو ته ودروي دی جنکو ته ویم چې سبا در پس یو څوک لا چې خدای تی وبخي دا سینه چې خدای پاک ته برباد کی پلیز نو هله کوم چې دعاګانو کې یاد وساتئ اکه هر څنګه وا هغه مخکې مو دا کار کړی مخکې مې وکړی انشاءالله بس چې هر څه کړي مو خو په دعا کو اوس خدای دې هغه دنیا خسته کی خدای پاک جنت فردوس ورکی و امید ساته د ګلو لخت انسان ته سخت رب ته سخت نه کار نو موږ به د خدای نه امید ساتو او موږ به د انسان د پاره مسلمان د پاره دعا کو هغه که نور د خدای پاک خپل کارونه د خپل عدالت دی خپل محکمې دي چې هر څنګه کوي خو موږ استاسو په دعاګانو چې یو سړی عقیده بدلیږي او جنت ته ځي نو زموږ خو لیکو چاته تللی نه دي زموږ په دعاګانو وادرې دي چې هر څنګه کېږي خدای پاک ته د جنت سټار جوړ کړي امین आमीन دلته ټیک ټاک سٹار والته جنت سٹار خو ګوره یوه جینۍ و ټول عمر یې زناګانې کړې وې وادرې د بله ورځې دی چل کړی چې په بوټ کې اوبه راخېجولې وې او سپي له ورکړې د هغې سپي د برکته خدای پاک دا وبخله بله یوه جینۍ وه ټول عمر یې غلط کار کړی جومات یې پې جوړولو ملا یې راوسته چې کله یې کېنوله جمع یې ورکړي ملا پسې وروسته راغلی وایي ملا صاحب وایي ما دقسې غلط کار کولو جومات مې پې جوړولو وایي ملا صاحب زما ثواب وشو که ګناه وایي لورې نه دې ثواب وشو نه دې ګناه وشو ځان دې وشلو نو زه تا ته څه وایم وا دې اورېده که د دې دنیا سټار و او که د هغې دنیا سټار دی خدای پاک دې وکړي زموږ په دعاګانو چې هر څنګه کېږي خدای دې د هغې دنیا ورته اوس مغفرت دې ټول ته خدای نصیب کړي امین الله دې ورته هغه یو لیکلي وای افریقا ډېره غمجنه ده هغې سره په وټساپ خبرې کولې نه د وټساپ خبرې نه دي پوه شوې زه درد لرم د انسانانو لپاره ځکه چې زما خپل مور او پلار نشته او ما نه ډېر نور خلک تللي دي چا سره چې مینه لرم زما زړه کمزوری دی اوس د هر یو انسان فیلینګز بدل وي زه به چا نه خوشحالېږم زه ولاکه په هېڅ چا هم خوشحاله شم هغه ورځ دې خدای پاک وادرېده موږ له مرګ راولي که زه په یو مسلمان مسلمان په مسلمان ونه دردېږي که هغه هر څنګه خو انسان هغه انسان دی چې د بل مسلمان سره غم په اوږه واخلي او غمجن شي ورسره او په خوشحالۍ خوشحاله شي او په درد